نن الحمدلله افغانانو دا ثابت کړل چې زموږ منځ کې اوس هم الحمدلله ورورولي سته، اوس هم اتفاق و اتحاد سته، یو د بل په درد باندې موږ دردیږو، یو د بل په غم باندې موږ غمزده کیږو. دا یې ټولې دنیا ته دا ښکاره کړل. افرین صد افرین د دې پر اتفاق باندې، د دې پر دغه اسلامي اخوت و همدردي باندې. یو طرف ته د کونړ زلزله او د هغه څخه متاثر خلک یا هغه شهیدان یا هغه زخمیان چې په زرهاو تعداد ته ورسېدل، هغه ړنګ کورونه دې ته چې به سړی وکتل زړه به د سړي چاودېدی، ډېر سخت زړه مو درد کوي. بل اړخ ته لله الحمد چې کله موږ د مسلمانانو جذبه ولیدل، د هغوی ورورولي مې ولیدل، د هغوی اتفاق و اتحاد مې ولیدی، د هغوی یو په بل باندې زړه خوږېدل مې ولیدل، واقعا هغه حدیث سړي ته ور په یاد سي او عملي سړي ته ورښکاره سي چې نبی علیه السلام فرمایي ټول مؤمنان دا لکه یو جسد دا رقم دی، یو جسد په تراحم کې، په شفقت کې، په مهرباني کې دا رقم دی لکه یو جسد. که په جسد کې یوه عضو خوږ سي ټول جسد ورسره ناقرار وي. نن الحمدلله زموږ عام مسلمانانو بالخصوص افغانانو دا ښکاره کړل چې د کونړ غم زموږ غم دی، د کونړ درد زموږ درد دی، د کونړ شهیدان زموږ شهیدان دي، ټول ورسره ودرېدل. خاص کر زموږ مسؤلین مشران تر وزیر بیا تر عام عسکر پورې الله دې د دې حفاظت وکړي، ځانونه یې ور ورسول. خاص کر زموږ هغه شجاعت والا، هغه بهادره هوایي ځواک چې نه ستړی کېدونکي خدمت یې وکړي، 48 ساعته مسلسل خوب پاته، هر څه پاته، خوراک او څښاک پاته، د دې خپلو مؤمنانو مسلمانانو په خدمت کې ودرېدل او د هغوی سره هر قسم خپل در وس نه زیاته اخوت او همدردي ښکاره کړله. جزا الله تبارک وتعالی دې ته جزای خیر ورکړي. ډېره غټه قرباني یې ورکړه، ډېره قرباني یې ورکړه. خاص کر زموږ عام افغانانو، عام ولس، اکه د تجار په شکل کې دی، اکه د پانګونې والا په شکل کې دی، اکه د نورو مسلمانانو په شکل کې دی، اکه د یو عام زنانې په شکل کې دی، هغه که د یو ماشوم په شکل کې دی، والله ټولو خپل همدردي ښکاره کړله. هغه ماشوم چې هغه مکتب ته راغلی ده، په لاس کې یو کوچنی غولک ورسره دی، هغه ماتوي خپلې پیسې، هغه متاثرینو خلکو ته د کومک دپاره استي، هغه زنانې د خپل کور څخه اسباب راباسي د کومک دپاره استي، هغه تجاران د خپل تجارت څخه پیسې راجلا کوي، هغه مزدورکاران د خپل روزانې څخه پیسې راجلا کولې و دې ته یې ورسولې. الله دې ټولو ته جزای خیر ورکړي. خاص کر زه خو د دې ډېر زیات منندوی یم دغه خیریه بنسټونه، که عطا دی او که ابراهیمی دی، که سیلاب صاحب دی یا قمر خیریه بنسټ دی، دا کسانو خو ماشاءالله دومره اظهار همدردي ورسره وکړل، دومره اخوت ورورولي ښکاره کړل لکه خپل سکنی ورور. هغه غمځپلي انسانان پر ځګر ونیول، د هغوی سره وژړېدل، د هغوی سره ودردېدل، هغوی سره غم ولمانځي، د هغوی سره کومک وکړي، په پیسو ورته ودرېدل، په اسبابو ورته ودرېدل، د خوراکي موادو په شکل کې ټول اسباب ورته ورسول. الله دې دې ته جزای خیر ورکړي. بعض ناهله اوس هم سته په دغه خیریه بنسټو والا پسې خبرې کوي چې دی ولې ژاړي، ولې خاندي. ای د الله بنده، که تا ته الله دا توفیق نه دی درکړی، د بل چا زړه خو مه ماتوه، لږ خو یې پر ملا وټکوه، لږ خو یې وهڅوه. ولې موږ دا رقم یو چې زما یو مسلمان ورور ګټه یو غریب ته رسیږي، یو غمزده ته رسیږي، یو مصیبت زده ته رسیږي، هغوی پښې موږ کاږو او هغوی په رنګ الفاظ باندې خوږوو. دا خو نه دی په کار. دا وخت خو د نور د اتفاق دی، الحمدلله لکه عام ولس چې ښکاره کوي، دا وخت خو نور د اتحاد دی. دا په مابینځ کې داسې خبرې کول چې هغه عداوت رامنځته کړي، داسې خبرې کول چې د خپل خیر څخه سړی بیزاره کړي، دا انسان دپاره ډېر غټ جرم دی. دا مسلمان د خیر سره ګرځول دي او هغه غمزده ته چې د دې مسلمان خیر رسیږي، د هغه سره دې تا جفا وکړله، تا په دې خپلو خبرو باندې هغه وزیروي. زه خو د دې ډېر منندوی یم. الله دې دې ته جزای خیر ورکړي. الله جل جلاله دې ځنې قبول کړي. خدای دې د دې نیتونه ورسم کړي. الله دې مزید د اخلاص او د الهیت توفیق ورکړي. دا ډېر غټ خیر دی. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي افضل صدقه دا ده، افضل صدقه چې انسان یو وږی نس موړ کړي، دا د ټولو افضل صدقه ده.
او د الله رسول فرمایي کم څوک چې د مؤمن د حاجت د پوره کېدو دپاره د کوره ووتې پر هر قدم باندې یوه نیکي الله ورکوي. کله چې ورغلی د هغه سره یې په دې مصیبت و غم کې ځان شریک کړي د هغه غم د مصیبت د لرې کېدو هڅه یې وکړل د هغې خوا سره روان سو الله یې داسې د ګناهو څخه پاکوي لکه د مور څخه چې تازه پیدا سي. په خپل تیل په خپل موټر په خپل توان باندې روان دي او موږ یې غندو. دا نه دي پکار. الحمدلله ټول افغان ولس په دې ځای کې خپل همدردي ښکاره کړل خپل اتفاق و اتحاد یې ښکاره کړي که نر و که ښځه و که ماشوم و که ځوان و که غریب و که تجار و ټول الله دې همیشه موږ داسې په اتفاق اتحاد کې وساتي. د خدای دا خواست کوي. دا پر اغیارو باندې پر کفارو باندې ډېر سخت بد لګېږي چې زموږ په مابینځ کې همانګي زموږ په مابینځ کې اخوت وي زموږ په مابینځ کې عداوت و دشمني نه وي حسد و بغض نه وي. دا به بیا الحمدلله د دې اتفاق او د دې اتحاد نتیجه به بیا پر روانه کې تاسو ووینئ څومره یې نتیجه ورکړي. دا هغه اتفاق و اتحاد دی چې د کافرانو هغه نه ماتېدونکي لښکر یې مات کړ. موږ باید داسې همیشه په خپل اتفاق و اتحاد کې واوسو. یو د بل پښې کښل یو د بل سره عداوت و دشمني کول دا د مسلمان شعار نه دی. قرآن موږ ته وایي انما المؤمنون اخوه ټول مؤمنان سره ورونه دي. نن الحمدلله د افغانستان مؤمنانو که په خارج کې دي که په اندر ملک کې دي داخل ملک کې دي ټولو دا ښکاره کړه چې موږ الحمدلله ورونه یو. مرتو حدیث کې راځي نبی اسلام وایي هغه مؤمنان په مینه او محبت او نرمۍ کې مهرباني کې دا ټول دا رقم دی که جسد لکه یو جسد په یو جسد کې په یو بدن کې که چیرې د انسان یو عضو خوږ سي دا ټول بدن ورسره ناقرار وي. نن الحمدلله دا موږ ثابت کړل. الله دې همیشه موږ داسې په اتفاق و اتحاد کې ولري. خدای جل جلاله دې د دې مصیبتونو نور موږ وساتي. الله تبارک وتعالی دې د دې غمو څخه د دې عام بلایا او مصیبتو څخه موږ وساتي. څو وخت در مخه د خوست زلزله وه بیا د هرات زلزله وه د کونړ زلزله وه دا د الله جل جلاله د لورې دي موږ ته په هر حالت کې قبول دي. موږ په دې باندې د الله جل جلاله څخه راضي یو خو نور الله ته خواست کو چې خدای د دې تاب موږ نور نه لرو ته پر موږ باندې مهرباني وکړه. ای الله که ته زموږ څخه ناراضه ای الله که ته زموږ څخه ناراضه ته زموږ څخه راضي سې. ای الله زموږ اعمالو ته مه ګوره ستا هغه مهرباني ته وګوره ستا هغه رحم ته وګوره چې هغه بالکل پای نه لري. په هغه رحم او په هغه مهرباني باندې موږ وبخښه او پر موږ باندې الله احسان ستا د طرفه وکړه د دغه عذابو او مصیبتو څخه موږ خلاص کړه. الله جل جلاله دې نور هم موږ ته اتفاق و اتحاد راکړي. ډېر خوشحاله سوم او په دې هیله یم چې کم کومکونه د مسلمانانو د طرف څخه یا د نړیوال د طرف څخه یا د عام انسانانو د طرف څخه سوي دي هغوی که ما حقوو باید ورسیږي. دومره کومکونه سوي دي زما دا یقین دی که موږ داسې په اخلاص ودرېږو دغه غمزدو او غم رسېدونکي کسان ته چې دې ته غم رسېدلی دي د دې ته پاخه کورونه ور جوړېدلی شي د کور ټول اسباب په برابرېدلی شي که موږ لږ اتفاق وکړو او لږ موږ په دې کې اخلاص وکړو. الله جل جلاله دې موږ د نور مصیبتو څخه وساتي.